افغاني سندرغاړې فرزانه ناز له هیواده وتلو وروسته کومې کانې شروع کړي دي؟ راځئ په حقیقت تاسو هم پوه شئ. دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. افغانه سندرغاړې فرزانه ناز چې څه وخت کېږي له هیواده بهر ژوند پیل کړی ده، اوس د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. فرزانه ناز چې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې ډیره فعاله ده او هره ورځ خپل تازه انځورونه خپروي. په تبصرو کې پر افغانانو سختې نیوکې کوي او لامل یې دا ښکاره کوي چې فرزانه ناز د غربیانو پر لارو روانه شوې ده او خپل افغاني دود، کلتور، دستور پرېښی ده. فرزانه ناز چې په افغانستان کې د بغلان ولایت اوسېدونکې ده، تر ډیره په کابل او کډوالۍ پر مهال په پاکستان کې ژوند کړی ده. د فرزانې مور دري ژبې ده او پلار یې پښتون دی چې د موسیقۍ پیل هم له پېښور نه کړی ده. په 2010 کال کې د فرزانې یوه نوې سندره چې راووته، پیغله د کابل یمه، پیغله د کابل یمه، هغه خپره شوه چې دغه سندره ډیره زیاته مشهوره شوه او د سندرغاړې په حیث فرزانې ته نوی ژوند ور وپېژنه. نوموړي چې د پښتو له سندرو سره یې پیل وکړ او تر ډیره پورې په پښتو ژبې سندرې ویلې. ځینې وخت به یې دري سندرې هم زمزمه کولې او د هلمند په لښکرګاه کې یو ستر کنسرت هم ورکړ چې د 2000 کسانو پکې ګډون کړی و. هغې نه یوازې دا چې په افغانستان کې کنسرتونه ورکړي دي، بلکې په ایران او د نړۍ نورو هیوادونو کې هم په کنسرتونو کې ګډون کړی ده او د خپلې موسیقي له لارې خلک خوشحاله کړي دي. خو نوموړي په ټولنیزو رسنیو کې خپل وروستي انځورونه خپروي. تر ډیره یې له انځورونو سره د هند د مهاراشټرا ادرس لیکلی ده، خو لا هم دقیق نه ده معلومه چې تر ډیره یې دا انځورونه د کوم هیواد دي. خو د افغانانو له غبرګون سره مخ کیږي. فرزانه ناز چې کوم انځورونه خپروي، په ډیرو انځورونو کې د هغې مټې، پنډې او خېټه لوڅوي چې د غربي کلتور نمایندګي کوي. لا دې لامل پرې افغانانو نیوکې کوي چې د خېټو په لوڅولو څوک پرمختللی نه ښکاري. فرزانه ناز که څه هم په کابل ته تګ راتګ کوي، خو له وروستیو انځورونه یې داسې ښکاري چې ښایي نور افغانستان ته را نه شي، ځکه کوم ډول کالي چې اوس هغه په تن کوي، په افغانستان کې دغه ډول کالیو ته په ډیره بده سترګه کتل کیږي. دوستانو، ستاسو خواږه نظرونه په کمنټ کې غواړم. که چېرته مو ویډیو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.